خبرې له هغه ځای پیل شوې دي چې په کوم ځای کې درېدلې وي او دا توافقنامه چې موږ په نو پړاوونو کې د امریکایي لوري سره بشپړه کړې ده د بحث او مذاکراتو نه وروسته هغه اوس تکمیل شوې ده. په هغه باندې خبره نه کیږي، یوازې خبره په دې کیږي چې دا توافقنامه لاسلیک شي او دیتا اړوند یا د دې مربوط موضوعات باندې خبرې کوي. توافقنامه خو بشپړه شوې ده، په هغه باندې نورې خبرې نه کیږي. د تطبیق میکانیزم باندې په هغه وخت باندې خبرې شوې وي او هغه هم تکمیل شوی، په هغه وخت کې تکمیل شوی و. بیا په توافقنامه باندې نشانی هم شوی و او د قطر لوري ته سپارل شوی و. هغه یو کاپی د قطر لوري سره ده، یو موږ سره، یو د امریکایي لوري سره. نو په هغه کې دغه موضوعات د لکه د تاوتریخوالي، کموالي یا امریکایانو ته مسوده لار ورکول چې بریدونه پې ونشي، بین الافغاني مذاکرات او انخلا، مکمل انخلا د خارجي قوو، دا ټول موضوعات په توافقنامه کې موجود دي او هغه وخت کې به عمل پې شروع کیږي څه وخت چې دا امضا شي. د ځای خو به طبعا دوحه وي ځکه ټول مذاکرات دلته ترسره شوي دي او مراسم به داسې وي چې په هغه وخت کې دا ترتیب نیول شوی، پروګرام جوړ شوی چې د 23 هیوادونو خارجه وزیران برابرل کیږي او همداشان نړیوال مؤسسات برازي، ملګري ملتونه او اسلامي کانفرنس، داسې نړیوال مؤسسات به هم پکې ګډون کوي. نو هغه لیست موجود ده، په هغه کې کوم بدلون نه راغلی. دغه هیوادونو ته بلانه ورکول کیږي چې په دې مراسمو کې د لاسلیک ګډون وکړي. د توافقنامې د لاسلیک وروسته خو امریکایان به خپل قواوې له افغانستان وځي، موږ به مسوده لار ورکو، بریدونه به نه پې کوو، له بلې خوا نه افغاني مذاکرات به پیل کیږي. په هغه کې به د راتلونکي اسلامي حکومت په باره کې خبرې کیږي. همداشان اوربند به هم د بحث یوه موضوع وي او د اسلامي امارات بندیان به خلاصیږي او همداشان د کابل د ادارې بندیان به هم خلاصیږي او په دغه موضوعات باندې به عمل کیږي.